لوس فلمونه په ځوانانو کې هغوی چې وادونه یې نه دي کړي د عقیمتوب لامل ګرځي. مثلا داسې ډېر ځوانان زه وینم چې متاسفانه ماته راځي او ځینې وخت زما کوورکرز یا زما همکارانو ته ورځي چې هغوی په جنسي برخه کې سپیشلیست یا متخصص دي. یو ځوان راځي وایي چې والا ډاکټر صاحب اوس زما مزي او مني نه ودرېږي، زه تشناب ته ځم تشمیتیز نه وروسته ګورم چې مني یا مزي مې افرازېږي او زه نه پوهېږم چې څه وکړم، یا په خوب کې راته شیطان له حده ډېره بازي راکوي. یا یو ځوان راځي وایي چې اوس هېڅ نه ارضا کېږم، هر څه چې کوم په مصنوي شکل باندې ارضا شم یا جرګ وهم نه شم وهلی، اصلا مني نشته. ځینې ځوانان وایي چې زما مني ډېرې آبګینه شوي دي، ځینې وایي چې حتی زه په خپلې مني کې وینه ګورم. او دا ټول شدیدې نښې دي د شدیدو اختلالاتو. ډېری خلک د سترګو دید د سکس فلمونو او د بېځایه تحریکېدو او ځان ارضا کولو له امله له منځه د سترګو دید ځي او دوی نور د سترګو دید نه لري په صحیح شکل باندې. ډېری ځوانان دي چې حافظې له منځه لاړې دي، ډېری ځوانان دي چې په وړه خبره باندې دوی اوس ژاړي، په وړه خبره باندې دوی په غوسه کېږي، تشویشونه لري، خفګان لري، د ځان وژلو اړوند فکر کوي. او دا ټول ساید افیکټ یا جانبي عوارض دي د لوسو فلمونو د لیدلو. او په عین حالت کې د دې نه ور اخوا تاسو ګورئ یو ځوان چې د ملا مری یې کږې شوي کوب په لاره ځي، یو ځوان ګورئ چې هډوکي یې راوتلي اصلا ښه وزن نه لري، یو بل ځوان ګورئ چې دی ښه تمرکز نشي کولی، فکر یې زر بل طرف ته ځي. نو که چیرته تاسو د پورن یا د لوسو فلمونو جانبي عوارضونو ته وګورئ، سترګې مو کمزوري کوي، حافظه مو کمزوري کوي، یو شی زر نشئ زده کولی، مقاومت بهتره نشئ کوی، ملا مو کوپوي، د ملا مرۍ مو خرابوي، تاسو عقیموي او په راتلونکي کې بیا نشئ کولی چې ښه جنسي اړیکه ولرئ. او دې ته غوږ شئ، دا ډېره زیاته مهمه ده. هغه خلک چې په مصنوي شکل باندې ځان ارضا کوي د دې فلمونو په واسطه، دوی اکثرا نشي کولی چې خپلې مېرمنې ارضا کړي، یا اکثریت یې نشي کولی چې د خپلې مېرمنې د جنسي حالت یا د جنسي تقاضا لپاره یو ښه ځواب ویونکي اوسي.